سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوس یم. د نن ورځې موضوع مو ده چې څنګه کولی شو د خپل وخت څخه ښه استفاده وکړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، وخت هغه څه دی چې د هغه یوه ثانیه راګرځول یا رانیول یا بېرته په لاس راوړل ناممکن کار دی. اکثره ځوانان، اکثره خلک خپل وخت ولې ضایع کوي؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ یوازې د دې لپاره نه وي خدای پاک پیدا کړي چې فقط خپل وخت ضایع کړو او ژوند تیر کړو تر مرګه پورې په تمه واوسېږو، بلکې دا موږ او تاسو ته فکر راکړی دی، موږ او تاسو ته یې دماغ راکړی دی، موږ او تاسو ته یې شعور راکړی دی چې موږ او تاسو څنګه د دې ژوند او د دې وخت څخه استفاده وکړو. هر هغه څوک چې د وخت څخه ښه استفاده کوي، هغه یو ښه او کامیابه شخص کېدلی شي. هېڅکله خپل ځان مه غولوه، هېڅکله خپل ځان مه خطا باسئ، هېڅکله خپل وخت مه ضایع کوئ. د مثال په ډول، لکه څنګه چې تاسې ساعت لیدلی دی، ساعت یو نوی غږ کوي، غږ په دې شکل باندې داسې قسم اواز لري، ټیک ټاک، یا دا په دې معنا چې تاسې څخه دغه وخت اخیستل کېږي، یعنې ثانیه کمیږي، دقیقه پر دقیقه باندې ستاسې ژوند کمیږي. هغه ټارګټ چې تاسې باید ټاکلی وای او ورته ورسېږئ، هغه وخت مو هغه ټارګټ ته کمیږي. نو ولې د دې په عوض باندې چې دغه خپل وخت بې ځایه مصرف کړئ، ولې پر داسې څه باندې نه مصرفوئ چې هغه تاسې په واقعیت باندې یو کامیابه اشخاص درڅخه جوړولی شي، یو کامیابه شخص درڅخه جوړولی شي، او تاسې یو نوی تغییر کولی شئ چې راولئ، نه یوازې د ځان لپاره. لکه څنګه چې زه همیشه پر دې باندې تمرکز کوم چې موږ او تاسې ونړۍ ته مسؤل یو، موږ او تاسې بشر ته مسؤل یو، موږ او تاسې دې کائناتو ته مسؤل یو. موږ تاسو ته هر څه ریسورسونه په لاس راغلي شوي دي. ځینې وخت ځینې خلک بانې کوي، د مثال په ډول ځینې ځوانان چې هغه وایي موږ استاد نه لرو، موږ درس نشو ویلی، موږ په یوه پسپاته ټولنه کې اوسېږو یا پاتې یو. دا بلکل درواغ ده، دا بلکل زه سره خلاف یم. زه خپل یو مثال درکوم. زما خپل یو کشر ورور دی، د یو ورور مثال کوم، هغه په خپله باندې په یوه پسپاته ټولنه کې دی، هغه شکل باندې خپل ځان رسولی دی چې هغه خلک په امریکا کې اوسېږي هغو نه دی رسولی. زه خپل د مثال په ډول د افغانستان د یو پسپاته ولایت څخه یم چې هلته د تعلیم کچه بیخي صفر ته نږدې ده. کوښښ مو کړی دی نن تر امریکا پورې رسېدلي یو، کوښښ مو کړی دی چې ماسټر ډګري مې اخیستې ده، د وخت څخه مو ښه استفاده کړې ده. هغه ځوانان چې بیا ټوله ورځ بیا وړکې کولې، کتاببازۍ بیا کولې، یا بیا په بل ګیم باندې وخت ضایع کوي، یا بیا په نورو شیانو باندې وخت ضایع کوي، هغه نن په هغه ټولنه کې پاتې دي، ځکه چې د هغو فکر تر هغه ټولنې پورې محدود دی. ما به همیشه کوښښ کوي د دې پر ځای باندې چې زه وخت ضایع کړم. دا ماته هم خوند راکوي یا راکول چې د ملګرو سره ناست وو، کتاببازۍ مې کولې، وخت مې ضایع کولی، په منظره باندې وتلی. خو یا کوښښ هم وکړئ چې ځان باید وګرسو. او که غواړې چې په ژوند کې کامیاب واوسېږې، ته باید ریسک واخلې، یا ته باید ځان خطر ته واچوې، یا خطر پر پروژه باندې واخلې. زه تاسو ته یو مثال درکوم. کله چې زه امریکا ته راتلم، ما دومره ریسک پر سر واخیست یا ومنئ چې زما مرګ تقریبا د یو وریښته غوندې زما څخه لرې و، یعنې د مرګ چانس مې. خو کوښښ مو وکړئ، ریسک مې واخیسئ، راووتم. هغه خلک چې زما سره په عین کوټه کې ناست وو، په عین ځای کې ناست وو، ریسک یې نه اخیسئ، ما ورته وویل چې وروره راځئ حرکت وکړو، ولیا وژل کېږو، ویشتل کېږو، زخمي کېږو، څه ضرورت؟ خو چې شو ما چې ریسک واخیسئ، زه نه یم په امریکا کې یم، هغه چې ریسک نه واخیسئ هغه په هغه افغانستان کې پاتې دي، اوس ارمانونه کوي. یعنې بنان تاسې باید په ژوند کې ریسک واخلئ، او هېڅکله خپل ځان پر پلار باندې یا پر ورور باندې یا کاکا باندې یا پر دوست یا پر انډیوال باندې مه محدودوئ، او د هغو څخه تقاضا مه لرئ چې تاسې باید مشترک. ما ته هېڅکله خپل پلار نه دي ویلي چې زویه ته دا وکړه دا مه کوه. هغه یو نوع زه خپل حالت ته پرېښی یم. همیشه به ما ته همدغه خپل پلار ویلي دي او ویل به چې کله تاسې د مشکل سره مخ شئ، تاسې بیا درک کوئ. دا به همیشه یو خبره کوي، وایي چې پر سر یې وخورئ بیا به پوه شئ. یعنې دا په دې معنا چې تاسې پر سر باندې وخورئ بیا تاسې پوهېږئ. یعنې پر سر باندې خوړل په دې معنا باندې چې تاسې باید کوښښ وکړئ خپله آینده جوړه کړئ، تحصیل وکړئ، علم وکړئ، کار وکړئ، پیسې پیدا کړئ، تجارت وکړئ. هیڅ انسان تر بل انسان بهتره نه دی
هیڅ انسان تر بل انسان کمتره نه دی یا بدتره نه دی. نو چې یو در بل بهتره یو او یو در بل بدتره نه یو، نو ولې موږ او تاسې یو بل ته ګورو؟ هغه څوک چې رئیس جمهور دی هغه هم عین انسان لکه ما او ته، هغه څوک چې وزیر دی هغه هم عین انسان لکه ما او ته، هغه انسان چې دغه ویډیو کیمره جوړه کړې ده دا هم عین انسان لکه ما او ته. نو خبره چیرته ده؟ هغه انسانانو چې دا څه کړي دي هغه فکر کړی دی، هغه د خپل وخت څخه ښه استفاده کړې ده، او ما او ته چې عین فکر لرو، عین دماغ لرو، عین سر لرو، استفاده هم نه ده ترې کړې. زه لکه څنګه چې مخکې درته زه د افغانستان د یو ډېر پسپاته ولایت څخه یم، یعنې تحصیل کچه، د علم کچه، د هر نګاه څخه که راواخلو ډېر پسپاته دی. په افغانستان کې ډېر پسپاته دی، نړۍ څخه بیخي لرې پاته دی. نو یو مثال د پرون یوه تجربه درته وایم. امتحان مې درلودی د موټر د لیسنس اخیستلو. نو دلته خلک امتحان ورکوي، د امریکا امتحان ډېر سخت دی، مشکله دی دوی ته. 2 واره 3 واره ناکامیږي، یعنې دا هر امتحان $70 یوازې مصرف لري، هغه تګ وخت و دا چې په هفتو به ورته ناست، په ورځو به ورته ناست، یا په میاشت به ورته ناست چې تا ته د نوبت راورسېږي. ما زحمت وکړ، کوښښ وکړئ، درس مو ویلی، یعنې د عادي درس مو ویلی، تقریبا 90% سوالونه مې حل کړله په اول وار باندې، په اول ټک باندې. یعنې دا په دې معنا باندې چې زه د ګوره د پسپاتو ټولنې څخه یم، ما وکولی شوله چې ما امتحان پاس کړي، او زما سره په عین میز باندې د امریکایان سره ناست وله، زما یو بغل او بل بغل ته په باور وکړئ دواړه طرف ته نفر، یو نر و بل ښځه وه، دواړه ناکامه شول. نو څه شي دي؟ دا په دې معنا باندې چې دا مهمه نه ده ما ته دا درک راکړل شو او دا ما یو درس زده کړي چې فکر او دماغ یوازې پر مختلفو ټولنو کې نشته، بلکې دا په یو پسپاته ټولنه کې هم شته. نو دا په دې معنا تاسې ځوانان یاست، تاسې د خپل وخت څخه استفاده وکړئ، وخت بې ځایه مه تېروئ او د راتلونکي لپاره کار وکړئ. دا مه ګورئ چې تاسې په کوم ځای کې اوسېږئ د نړۍ، او تاسې تر څنګه چت لاندې اوسېږئ یا څه شي خورئ. مهمه دا ده چې تاسې په هغه ځای کې تغیر راوستلی شئ. نن چې هر څه موږ ګورو دا د انسان په وسیله باندې جوړ شوي دي، او انسان د دې لپاره زحمت کښلی دی، او دغه زحمت د خپل وخت څخه ښه استفاده کړې ده. نو موږ او تاسې هم باید راسئ، د خپل وخت څخه ښه استفاده وکړو، کار ته مخه کړو، او د خپل ژوند لپاره باید ډېر څه په لاس راوړو. هغه څه کله په لاس راوړلی شو چې موږ او تاسې د دې لپاره یو تعهد ولرو او د دې لپاره موږ تاسې کار وکړو. تر بلې ویډیو د خدای په امان.